السلام علیکم جی سټوډنټس د لیکچر نمبر 17 کې به مونږه ډیسکس کوو چې موږ سره په ایډیټینګ گروپ کې دننه کوم آپشن دی فایند اینڈ سلیکټ صحیح ده. په یک دننه باندې زموږ سره چې کوم دی فایند ریپلیس گو ټو دا ټول آپشن مونږ ډیسکس کوو. صحیح ده سټوډنټس اولنې زموږ سره چې کوم آپشن دی هغه فایند صحیح وي. دا اوس د فایند کار سره ګوره سمپل د فایند کار دا چې هر کله په دې آپشن مونږ کلیک کوو زموږ سره داسې یو هغه راشي. صحیح ده کدی شارټکټ زموږ سره شي شارټکټ زموږ سره دی کنټرول اف صحیح کنټرول اف تاسو داسې کلیک کړئ تاسو را داسې یو انټرفیس چې کوم دی اوپن شي. پاینټ مطلب دا چې زه غواړم چې زما سره دا کوم ټیبل دی یا زما سره کوم ډیټا ده په دې کې زه یو پارټیکولر کالم چې کوم دی پارټیکولر سیل زه ایډریس کول غواړم بای ا پارټیکولر نیم ار سم هاو آی ډي. صحیح ده لیټ سپوز دلته یم چې را 104 شي 104 دا 104 ما ولیکو او زم چې را دلته د لګ دا سایت ټکم او پاینټ نیکسټ مطلب دا چې دا زم سره په کوم ځای کې دا کته زم سره دا سیل دا 104 سیل زم سره سلیکټ شو مطلب زم پر ډیټا کې چې 104 کوم ځای کې هم راځي د زم سره غلطه سلیکټ کړي. اوس منګه پاینټ نیکسټ مطلب آیا زم سره په دې شیټ کې یا زما سره په ټیبل کې یا زما سره په ډیټا کې بل 104 مطلب 104 بل سیل کې شته کنه دا ویلیو نو نشته نو دا زما سره شو دا زما سره شو پاینټ مطلب دا زما سره فایند کو او هغه سیل زما سره سلیکټ کو سمپل از دیٹ. که فایند آل باندې موږ کلیک کوو سټوډنټس طریقه کار بدای چې دا متخی چې مطلب او لکه یو کور ما فایند آل باندې کلیک کوم دا ماتل چې دا شیټ زما سره شری دا غي چې کوم دی دا غي نیم زما سره هغه نیم زما سره لیکچر میټیریل صحیح ده به زما سره شیټ دی شیټ نمبر 1 دی کم سیل کې زم سره د 104 چې هم ویلیو دا کم سیل کې دا د زم سره په سیل اډرس لري سره سیل اډرس ګورم سره A5 د صحیح ده ګورم سره A زم سره شره A زم سره کالم دی 5 زم سره رو دی صحیح ده A5 زم سره د سیل اډرس ته نو مطلب د دې خبرې دا شو چې زم سره 1 کله سپوز دلته دا کارو کما کزه دا کلوز کما او لیټ سپوز دلته هم ز 104 کم دا صحیح ده دام څه کما دام ز کم 104 صحیح ده دا ما دا کوم سره په شیټ کې 2 میچز رال. Let me open it again control plus F find اوس students find all کو من کوم سره 2 times رال یو زم سره 104 ویلیو چې کوم دا دلته را صحیح ده او کزه فایند نیکسټ کوم تاسو کته چې هم سره دلته دا یو سیل سلیکټ شو خو چې کله فایند آل ما کلیک کوم سره پر ټول شیټ کې 2 times دي او شیټ نیم هغه سره تاسو ته مویل هغه ډیټیل سره غستې دي او زم سره کوم سیل زم سره E5 ده صحیح ده ای نمبر کالم ده صحیح دا ای زمو سره کالم ده او 5 زمو سره ده صحیح د تاسو کته چې په دې ځای کې زمو سره دا 104 چې کوم ده دا موږ ته ملاو شو دا زمو سره د سمپل فایند کول صحیح ده. دا غنه بس شون زمو سره د ریپلیس صحیح ده ریپلیس د پاره زمو سره کنټرول اچ ته ریپلیس کدا چې موږ کلیک یا موږ دلته سو کوم راشو کنټرول اچ باندې کلیک کوو زمو سره شارټکټ د زمو سره ریپلیس دا راکاره د سپوز بل ویلیو ورکما زم پر شیټ کې زما سره یو نوم ده او نوم زما سره څه ده وسیم صحیح ده وسیم نوم ده زم چې دا وسیم نوم خو تاول څه دا پاینټ کو نه دا وای چې اوکې وسیم نوم ما فایند کو تاسو کته شي دلته زموږ سره دا وسیم چې کوم زموږ سره سلیکټ شو دا غنه بعد وتم چې دا وسیم ته ریپلیس کا پچا باندې په اسیم باندې صحیح ده دا تب پس په اسیم باندې دا ریپلیس کا مطلب لیټ سپوز دا نیم ز چینج کول غواړم یا یو ځکه زموږ سره ډیټا دا غلط ریس وټ ایور سم دا غز ریپلیس کوم نو سمپل زبل تراشم او ریپلیس په کلیک کوم تاسو کته شي هغه زموږ سره وسیم چې کوم وغیرہ غل شو اسیم شو صحیح دا چینج شو زموږ سره اوس ریپلیس ال مطلب دا چې زما پر ډاکومېنټ کې په کم ځکه چې وسیم دی نو هغه تاسو کا غاسیم کا نو موږ ریپلیس ال باندې کلیک کوو دا ماته وي چې مطلب موږ په بل ځکه چې کوم دی د وسیم نوم موږ فایند نکو نو لہذا مطلب موږ سره ریپلیس کولای نشو صحیح ده. دا نه بس شنو سره فایند آل دی نو فایند آل هغه سمپل هغه اپشن کوم چې موږ مخکې وایو صحیح ده. ریپلیس څه شی چې کم پاس ټایم موږ کوم ویلیو فایند کوو موږ ریپلیس کوو موږ سمپل ون ریپلیس باندې کلیک کوو 1 ویلیو زموږ سره ریپلیس شي خو چې کوم ریپلیس آل باندې کلیک کوو مطلب زموږ په ډیټا کې چې په کوم ځای کوم سی ویلیو ریپلیس کول غواړي هغه ځکه هم سره ریپلیس کیږي صحیح ده. دا غنه بس شنو زموږ سره راځي ګو ټو نو د ګو ټو کار ستاره چې دلته موږ ډایرکټ لیټ سپوز په یو ځای کې ما لیټ سپوز د کار کوم چې از کنټرول ډاون ایرو لیټ سپوز دا کم مینیو زموږ سره اوپن د زبې ته کلوز کوم او دا چې سره د شیټ بیخي زموږ سره کته شي د دې شیټ لاست زموږ سره چې کم سیل زاغه ترانم اوس د زرالم ګو ټو ته صحیح د ګو ټو ته مطلب زو بل ځای کې په خپل شیټ کې زم چې زما کم سیل ته زموږ سره اډرس ورکوم چې A5 ته زم نو جمال ته سو کوم A5 چې کوم دا پریس کو اوکې می کوم تاسو کته شي ز کم سي ترالم ز A5 ته کوم دا را ورسېدم صحیح انداز سره د ګو ټو آپشن کار دی چې دی په تو باندې
منګه چې کوم د څه کولای شو منګه د یو پارټیکولر سیل ته تللی شو صحیح ده دا غنه به سټوډنټ زموږ سره سپیشل گو ټو سپیشل دن پرې ډېر اپشن دا منګه په دی باندې الهی دا یو لیکچر ریکارډ کو او فارمولا کمنټس کنډیشنل فارمیټینګ کانسټنټس ډیټا ویلیډیشن د هر څه په دی گو ټو اپشن کې د زموږ سره دا دشته صحیح ډیټا ویلیډیشن فارمولاز کانسټنټ کمنټ دا په دې کوم په ډیټیل سره ډیسکس کوو دا غنه بعد زموږ سره سلیکټ ابجیکټ دا ټول اپشن په دې کې شته صحیح ده دا غنه بعد زموږ سره سلیکشن پین دی مطلب سلیکشن پینل دی نو دا باندې به هم موږ الهی دا یو لیکچر ریکارډ کوو نن په دې لیکچر کې دومره ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې موږ بیا گو ټو سپیشل چې کوم دی چې کوم اپشنز دي دا په ډیټیل سره وایو صحیح د سټوډنټس کنه امید لرم چې نن لیکچر تاسو ډېر خوښ شوی د دینه چې کوم دا گو ټو سپیشل دغه اپشن ډېر زیات ضروری دی دا تاسو بیا مست نیکسټ لیکچر واچ کړئ صحیح ده سو تھینکس فار واچینګ